د لومړي تمرین لپاره باید په داسې ډول په چوکۍ کې آرام کینی. باید مخامخ وګورئ او خپل بدن آرام کړئ. د تمرین د پیل لپاره باید خپل غاړه ورو ورو د سینې خواته ښکته کړئ. کوشش کوو چې خپل زنه د سینې سره ولګوئ او بیا ورو ورو پورته چت ته وګوره. کوشش کړئ چې خپل غاړه پورته لیوځئ. هغومره چې آرام یاست هموغره پورته کړئ. خاصه مه کوئ چې ځان مجبوره کړئ. په ورته ډول خپله غاړه چپلچپ اړخ ته وخوځوئ او بیا ورو ورو یشي اړخ ته وخوځوئ. تاسو باید دا تمرین لس ځله تکرار کړئ. دا مهمه ده چې پوه شئ چې تاسو باید د دې تمرین په جریان کې خپل غاړه مه کوږوئ یا تاسو باید هڅه ونه کړئ چې خپل غاړه وګرځوئ ځکه چې دا ممکن په ځینو ناروغانو کې د سر ګرځېدو لامل شي. د دوهم تمرین لپاره تاسو باید د خپل لاس د ځواک په کارولو سره خپل غاړه په دې ډول ورخته وغځوئ. دا کار په نرمه توګه وکړئ. خو پلې غاړې ته ټکان مه ورکو او نه هم ډیر زور مه اچوئ. دا عضله د ټراپیزیس عضلې په غځولو کې مرسته کوي چې د شاته موقعیت لري. اوس د دې تمرین یو بل بڼه هم شته چې پکې باید خپل یو لاس د شا لاندې داسې کېږو او بیا د بل لاس په مرسا خپل غاړه مخالف لوري ته کش کړئ. دا حالت د سیخه ته 5 ثانیو پورې ونیسئ او د خپلې غاړې او اوږې د عضلاتو فشار احساس کړئ. تاسو باید دا په دواړو خواو کې وکړئ. دا حرکت باید ډیر تدریجي، باید ټکان ونه شي او یا ډیر زور ونه کارول شي. چنانو دا ممکن ستاسو درد نور هم زیات کړي. د دریم تمرین لپاره تاسو باید خپل لاس په دې ډول وساتئ، خپل غاړه په بشپړه توګه مستقیمه وساتئ او د خپل لاس سره په مخالف لوري فشار ورکړئ او د خپل غاړې سره هڅه وکړئ چې د حرکت مقاومت وکړئ. دلته دا ډیر مهمه ده چې پوه شئ چې په غاړه باندې فشار باید ډیر زیات نه وي. لاس باید یوازې دومره فشار ورکړي چې د غاړې عضلات مقاومت احساس کړي. دا د غاړې د عضلاتو په پیاوړتیا کې مرسته کوي. دا په دواړو خواو کې وکړئ. لس ځله یې تکرار کړئ. دا ډیر مهمه ده چې دا تمرین د مخ لخوا هم کوکئ سو د غاړې د مخ عضلات قوي شي او باید دا د شا لخوا هم کوکئ. نو دا تمرین په ټولو څلورو لریو کې وکړئ. اوس د بل تمرین لپاره 1 یا 2 کیلو وزن واخلئ او دواړو لاسونو کې ونیسئ. ورو ورو خپل څنګلې صحیح وساتئ او هڅه وکړئ چې اوږې پورته کړئ. یعنی اوږې مو پورته د چت لور ته کش کړئ او د حالت لس ثانیې وساتئ. دا به ستاسو د اوږو او غاړې عضلات چې ټراپیزیس عضله بېل کېږي پیاوړې کړي. دا تمرین د اوږو د پورته کولو یا ټراپیزیس شراک تمرین په نوم هم یادېږي. اوس چې دا تمرین لس ځله مو وکړه نو باید ورو ورو خپل اوږې د نرم حرکت په واسطه یعنی پرته له کومې بیړه لس ځله آرام کړئ. د بل تمرین لپاره خپل لاس پورته کړئ او د غاړې شاته داسې کیږئ چې آرام احساس کړئ. اوس خپل غاړه ښکته کړئ او بل لاس سره ورو ورو غاړه مخالف لوري ته کش کړئ او هڅه وکړئ چې دا حرکت هم په تدریج او نرمۍ سره ترسره کړئ تر څو عضلات مو آرام شي او د تمرین ګټه زیاته شي. دا تمرین په دواړو خواو وکړئ. مهرباني کړئ دا ترسره چې ډیر زور نه کاروئ کله کېدای شي ستاسې غاړه ته زیان ورسوي. دا تمرین لس ځله وکړئ او بیا هڅه کوئ چې آرام شئ. هیله ده چې دا تمرینونه به درته ګټور ثابت شي. دا ساده کورني تمرینونه دي چې تاسو یې کولی شئ په خپل کور یا حتی هوټل کې په آرامۍ سره ترسره کړئ. دا ساده تمرینونه دي. دوی به په سختۍ سره 10 دقیقې وخت ونیسي او ډېری تمرینونه تاسو باید 10 تکرارونه وکړئ او ډېری تمرینونه تاسو به 10 ثانیو لپاره موقعیت ونیسي. خو چې کله کوم درد یا کوم ستونزه وي نو تاسو باید خامخا شپه ډاکټر ته مراجعه وکړئ یا تاسو باید د روزل شوي فزیوتراپیست سره مشوره وکړئ او بیا یوازې تاسو باید دا تمرینونه ترسره کړئ. په نورمال ډول ټول صحتمند اشخاص یا هغه خلک چې درد لري کولی شي دا تمرینونه په اسانۍ سره ترسره کړي. خو که چیرې د دې تمرینونو څخه وروسته درد زیات شي نو تاسو باید خامخا خپل ډاکټر یا خپل معالج ارتوپیډي جراح وګورئ. له تاسو مننه.